ډاکټر صاحب مور مې سخته ناروغه ده. تاسو سره ښځینه ډاکټره شته چې مور مې راولم؟ ډېره به خیر ورور، ما سره ښځینه ډاکټره نشته. ډاکټر صاحب تاسو سره ښځینه ډاکټره شته؟ مور مې سخته ناروغه ده. وبخښه وروره، موږ سره ښځینه ډاکټره نشته. تاسو کولی شئ چې ولایتي روغتون ته مراجعه وکړئ. سترګې وغړوه مورې، مورې سترګې وغړوه مورې، مورې. صادقه خوله راځه چې خور بېبي روغتون ته ویسه. نه ماما مور مې مړه شوه. تا څه وایې؟ مورې دا ته چېرته یې؟ روغتون ته به دې ولې وکنه؟ خو زه په کور کې نه وم او ساحل ویلې چې نارینه ډاکټر دی نه وړم او اوس ښځینه ډاکټر یې پسې ګرځي. ماما په ټوله ولسوالۍ کې ښځینه ډاکټره نه وه. راځئ چې ولایتي روغتون ته یې ویسو. تا نن پښتو وګټله خو اسلام دې د پښو لاندې که. یو انسان د مرګ څخه ژغورل ټول انسانیت ژغورل دی. یو انسان قتلول ټول انسانیت قتلول دی. تا نن په خپلو لاسونو زما کور بیبي قتل کړه. صادقه ورشه د جنازې او د مېلمنو بندوبست ونیسه. ورشه. مورې ما وبخه، مورې ما وبخه. ماما ما وبخه، زما ضمیر اجازه رانه که چې مور بیبي مې نارینه ډاکټر ته وړی. تا دې الله وبخي. ګوره خوره کله چې یو انسان د مرګ څخه ژغوري کولی شي چې دروغ هم ووایي، کولی شي چې قسم هم وکړي. نو دا خو عادي خبره وه چې تا خپله مور نارینه ډاکټر ته وړی وی.